آیا غواړئ چې په انګلش کې روانې خبرې وکړئ؟ آیا غواړئ چې انګلش زر زده کړئ؟ آیا غواړئ چې انګلش په خپلو کورونو کې زده کړئ؟ آیا غواړئ چې انګلش په خپله ژبه مورنۍ ژبه پښتو کې زده کړئ؟ که چېرته مو جواب هو وي نو دا ویډیو او دا درس تاسو لپاره دی. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د انګلیسي هغه 50 جملې درس درکوم چې کوم ستاسو په روزمره زندگی کې ډېرې زیاتې استعمالیږي او تاسو ورته ضرورت لرئ. نو که چېرته تاسو زمونږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی نو زمونږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او زمونږ سره تعقیب کړئ هره ورځ د انګلیسي نوي جملې او نوي الفاظ په ساده او اسانه طریقې سره او زمونږ سره انګلیسي زده کړئ په کم وخت او په اسانه طریقې سره. نو د وخت ضایع کېدو پرته راځئ چې شروع یې کړو. زما دا مطلب نه و. I did not mean that. I did not mean that. زما لاسونه تړل شوي. My hands are tied. My hands are tired. تاسو ډېر بې صبره یې. You are very impatient. You are very impatient. د دې څومره قیمت دی. How much does it cost? How much does it cost? خپله فیصله وکړه. Make up your mind. Make up your mind. ځنډ مه کوه. Do not delay. Do not delay. په ما احسان مه کوه. Do not favor me. Do not favor me. بهانې مه جوړوه. Do not make excuses. Do not make excuses. هر څومره چې زر امکان ولري. As soon as possible. As soon as possible. اوس ستاسو نوبت دی یا اوس ستاسو وار دی. Now your turn. Now your turn. زه ستاسو مرستې ته ضرورت لرم. I need your help. I need your help. لاړ شه او سبق ووایه. Go and study. Go and study. ما ته غوږ شه. Listen to me. Listen to me. په ما یقین وکړه. Believe me. Believe me. یو څه وخت انتظار وکړه. Wait for a while. Wait for a while. ځان مه ښایه. Do not show off. Do not show off. داسې څه نشته. Nothing like that. Nothing like that. څنګه چې ستا خوښی. As you like. As you like. په خپل ځان باور وکړه. Believe yourself. Believe yourself. د بل چا پوښتنه وکړه. Ask someone else. Ask someone else. ما یوه غټه تېروتنه وکړه. I made a huge mistake. I made a huge mistake. دلته کېنه. Sit here. Sit here. دلته ناست اوسه. Keep sitting here. Keep sitting here. هلته ودرېږه. Stand there. Stand there. هلته ولاړ اوسه. Keep
standing there. Keep standing there. مخکې یا وړاندې ځه. Go ahead. Go ahead. ما سره راځه. Come with me. Come with me. ما ته وګوره. Look at me. Look at me. د خپلو مشرانو عزت کوه. Respect your elders. Respect your elders. ما ته خپل نوم ووایه. Tell me your name. Tell me your name. ما ته خپله پته ووایه. Tell me your address. Tell me your address. ما ته د خپل ټلیفون شمیره ووایه. Tell me your telephone number. Tell me your telephone number. روغتیا شتمني ده. Health is wealth. Health is wealth. زه د خپل کار سره ډیره مینه لرم. I love my work very much. I love my work very much. دلته راشه. Come here. Come here. هلته لاړ شه. Go there. Go there. خپل وخت مه ضایع کوه. Do not waste your time. Do not waste your time. ته ډېر عجیبه انسان یې. You are a very strange person. You are a very strange person. هغه یو ښه ښوونکی دی. He is a good teacher. He is a good teacher. تاسو یو ایمانداره سړی یې. You are an honest man. You are an honest man. مونږ به یو ځای لاړ شو. We will go together. We will go together. مننه. د داسې نور ویډیوز لپاره زمونږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن در سره ووهئ تر څو په راتلونکي کې زمونږ ټولې ویډیوز تاسو ته راورسیږي. مننه او احترامات.